حضرت یعقوب د کور نه لاړ. خدای پاک هغه په خوب کې مطمئن کو. کله چې عیساو ته پته ولګېده چې برکت د هغه نه لاړه، نو هغه ډېر غصه و. هغه وویل چې زما پلار به زر مړ شي او زه به بیا حضرت یعقوب مړ کم. کله چې ربکې دا واورېدل، نو هغې حضرت یعقوب ته وویل د کور نه لاړ شه او د عیساو د سترګو نه پټ شه، ځکه چې هغه کله تا د خپلو سترګو وړاندې نه ګوري نو د هغه غصه به سړه شي. نو حضرت یعقوب کور پرېښوده او حاران ته یې یوازې سفر شروع کړ. یو ماښام هغه په لاره د آرام دپاره او د شپې دپاره ایثار شو. هغه څه کاڼې د بالښت جوړولو دپاره جمع کړل او په هغې د آرام دپاره وده شو. په هغه شپه هغه یو عجیبه خوب ولیده. په خوب کې هغه یوه پوڼۍ ولیده چې د ځمکې نه اسمان ته ختلې وه او په دغه پوڼو څه فرښتې ځمکې ته راکوزېدې او څه اسمان ته ختې. پاس د پوړو په آخر سر کې هغه خدای پاک ولاړ ولیده. خدای پاک حضرت یعقوب ته وفرمایل چې په کومه ځمکه کې چې ته یې دا به ستا نه وروستو ستا او ستا د بچو وي. زه به ستا حفاظت کوم او تا به بیا دې ځمکې له راولم. په سحر کې حضرت یعقوب را پاڅېده او وی ویل چې په دې ځای کې خدای پاک موجود دی، خو ما ته معلومه نه وه او ما فکر کولو چې زه یوازې یم. دا ځای د خدای پاک کور او د اسمان دروازه ده. حضرت یعقوب په هغه ځای یوه غونډۍ جوړه کړه، کومه چې هغه د خپل بالښت دپاره جوړه کړې وه. هغه هلته تیل واچول او د خدای پاک شکرګزاري یې وکړه. بیا حضرت یعقوب سفر شروع کړ او آخر هغه د حاران ښار کې یو کوی ته راورسېده. کله چې هغه د کوی په غاړه انتظار کولو، نو هغه راحل سره ملو شو چې د هغه د ماما لور وه. نو هغه دومره خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه جړل. حضرت یعقوب هم په هغه وخت راحل سره مینه کول شروع کړل. هغه غوښتل چې راحل د هغه ښځه شي. ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی: حضرت یعقوب کور ولې پرېښوده؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی: د حضرت یعقوب په خوب کې څوک ښکته او پاس کوزېدل او ختل؟ ستاسو نه زما دریم تپوس دا دی: د پوړو په آخر سر کې څوک ولاړو؟ ستاسو نه زما اخیری تپوس دا دی: حضرت یعقوب د بالښت دپاره څه استعمال کړل؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ، نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ